السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ملګرو چې تاسو به ټول راته رک روغ او جوړ او د صحت کالیو کې به نغښتي یاستئ. ګرانو ملګرو، نن بیا هم د اساپې باره کې یو ډېره خوندوره ویډیو کې تاسو ته راغلی ملګرو، چې موږ څنګه کولی شو چې په اساپې اپلیکیشن کې خپل بزنس راجسټر کړو او هغه بدل کې موږ ته 500 افغانۍ وړیا درکړي، بلکې ملګرو 1000 افغانۍ درکوي. 500 هغه چاته ورکوي چې ستا د هغه ریفرل کارولی او 500 بیا تا ته درکوي ملګرو. نو ډېر اسانه رجسټر کړي. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل وکړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې هغه ملګري چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، نو په درنه هیله ورڅخه کوم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې کوم د ګنټۍ نشان دی، ګنټۍ نشان راځي، په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. نو دې سره به زموږ هره ویډیو نوې اپلوډ شوې ویډیو تاسو ته په وخت سره درسېږي. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. هغه لپاره ملګرو تاسو اساپې اپلیکیشن ته راغلی. چې کله اساپې اپلیکیشن ته ملګرو راغلی نو تاسو په دغه هغه پلورنځي ته د عینې باندې بر کلیک وکړئ ملګرو. د عینې داسې خانه ته تاکو ملګرو تاسو ته ښکاري. په دې باندې چې کله کلیک وکړو ملګرو یوه شېبه انتظار ته وکړئ ملګرو. تاسو ګورئ ملګرو اول که تاسو ملګرو خپل اساپې اپلیکیشن نه اپډیټ کړئ نو اپډیټ ورکړئ، ځکه دا په نوي اپډیټ کې دا اپشن راغلی. نو ملګرو مخکې دا اپشن نه و، دا نوی راغلی. نو تاسو به دا جمع نشان باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو تاسو ته به دا فورم راوړي ملګرو. دا فورم د کولو طریقه به تاسو ته وښیم. په اول کې ملګرو د پلورنځي د نوم به ورکړئ په انګلیش باندې ملګرو، چې په انګلیش باندې ورکړئ. په دویمه خانه کې ملګرو تاسو ته په پښتو باندې نوم ورکړئ ملګرو، او په دریمه کې تاسو په فارسي باندې نوم ورکړئ. او دلته چې کوم ولایت یې ملګرو تاسو به هغه خپل ولایت انتخاب کړئ، او چې د کوم ولسوالۍ بیا به ملګرو هغه ولسوالۍ انتخاب کړئ. او دلته ملګرو بیا د پلورنځي ډولو ته به راسئ ملګرو. دلته هر رقم پلورنځی چې تاسو یې ملګرو تاسو ګورئ، دلته هر رقم پلورنځي هر شایسته کې ملګرو تاسو هر رقم یې تاسو به یو ورته انتخاب کړئ. او بیا به راتئ ملګرو پلورنځي ځای به انتخاب کړئ ملګرو. پلورنځي ځای به وټاکئ چې کوم ځای کې د ملګرو جی پی ایس په آن کړئ. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. هغه نه بیا راستئ ملګرو. بیا دا ډېر مهم اپشن دی ملګرو، د پلورنځي د جواز غوره کړئ ملګرو. دو کې ملګرو دا دوم اپشن کې تاسو د خپل د دکان جواز عکس ورولېږئ. او دریم کې ملګرو د دریم نشان تاسو ته ښکاري ملګرو، د خپل پلورنځي د سړک عکس غوره کړئ. یعنې د خپل پلورنځي د باندې نه یو عکس درته واخلئ ملګرو. نو د باندې به یو عکس ورته واخلئ، او بیا به ملګرو په د آخري اپشن چې د ملګرو د خپل پلورنځي د نن عکس نو ملګرو بیا د خپل پلورنځي د نن عکس ورته غوره کړئ ملګرو. مثال د نن د ښوونځي نه د ملګرو په بخښنې سره د پلورنځي نه به د نن عکس واخلئ. نو ستاسو بیا په سپارلو باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به 500 افغانۍ وړیا درکړي. نو دا طریقه و ملګرو، دا ډېره خوندوره طریقه وه. هیله لرم چې تاسو ویډیو خوښه شوې. تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.